السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عبرت څخه ډکه کیسه. که دا ستاسو اول راتګ وي، لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښان کېکاږئ. دا به مو له موږ سره ډیر احسان وي. یوه ورځ باچا د ښار په یو طرف کې یو ملنګ ولیدی چې لګیا دی او د خپل رب جل جلاله سره راز او نیاز کوي. باچا پوښتنه ځینې وکړه، ملنګ بابا څه کوې؟ ملنګ بابا ځواب ورکړ، د خپل رب او بندگانو ترمنځ روغه جوړه کوم. باچا ورته وویل، نو څه حالت او څه کیفیت ده؟ ملنګ ځواب ورکړ، الله جل جلاله یې مني او بندگان یې نه مني. څه موده تیره شوه، باچا را تیرېدی، ملنګ په هدیره کې ناستی. دا ځل ملنګ په هدیره کې له خپل رب جل جلاله سره راز او نیاز کوي. باچا پوښتنه ځینې وکړه، ملنګ بابا دلته څه کوې؟ ملنګ بابا ځواب ورکړ، د خپل رب او بندگانو ترمنځ بیا روغه او جوړه کوم. باچا ورته وویل، نو څه حالت او څه کیفیت ده؟ ملنګ ځواب ورکړ، دا ځل یې بندگان مني خو الله جل جلاله یې نه مني. عبرت یعنی هلته چې کوم خلک ژوندي ول، له خدایه نه ډارېدل، د ګناهونو بخښنه یې نه غوښتله، صدقه یعنی خیرات یا بل څه یې نه ورکول، له ګناهونو نه یې توبه نه ایستله. اوس دلته دوی ډېرې چغې وهي چې ربه موږ بیرته دنیا ته ولېږه، موږ صدقه ورکوو او نیک عملونه کوو، خو اوس یې ورسره رب العالمین جل جلاله نه مني. دوستانو، دوباره راتګ دنیا ته نسته. راځئ چې له دې طلایي موقع نه ښه استفاده وکړو او د خپل متعال رب جل جلاله سره په ژوندانه کې روغه جوړه وکړو او هغه راضي کړو.